بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. د قرآن عظیم الشان د درس د شروع کولو ضرورت پدې کې دی چې منګه د قرآن په مفهوم باندې پوي شو او د هغې په معنا باندې پوي شو او د قرآن عظیم الشان چې کومې لارښوونې دي کوم هدایات دي په هغې باندې د پوهېدو نه وروسته عمل وکړو ځکه چې قرآن عظیم الشان د هدایت کتاب دی د لارښوونې کتاب دی نو د دې کتاب د پوهېدو دپاره ضروري ده چې د قرآن عظیم الشان درسونه وشي او الحمدلله په هر جماعت کې علماء کرام د قرآن درس کوي نو موږ له هم پکار ده چې په خپل جماعت کې د قرآن عظیم الشان درس وکړو نو په دې بنا باندې دا درس شروع کیږي. زمونږ د درس طریقه به انشاءالله دای چې د قرآن عظیم الشان د کلماتو اسانه معنا به کیږي او داسې معنا به کیږي چې په هغې باندې تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته هر څوک پوه شي په هغې باندې ماشوم هم پوه شي او په هغې باندې لوی هم پوه شي او په هغې باندې نارینه او زنانه هم پوه شي او د کم عمر او د ډیر عمر والا هم پرې پوه شي نو آسان درس به کوو او د تفسیر په رابطه باندې کوم آیاتونه چې وضاحت ته ضرورت لري او تفسیر ته ضرورت لري نو د ضرورت مطابق به د هغې تفسیر کوو ډېر اوږده بحثونه به هم نه کوو چې هغه اصل مفهوم چې دی هغه پکې ورک شي او د قرآن عظیم الشان د کلمات او هغه لغوي تحقیقات او بلاغت او فصاحت او معانی او څه شی چې پکې دي په هغې باندې به هم ډېر بحث ځکه نه کوو چې هغه مسله اوږده شي نو هغه اصل حقیقت پکې بیا پټېږي ښه هغه اصل مفهوم د قرآن چې نو هغه بیا ورکېږي نو آسانه ترجمه او لن او واضح تفسیر چې د آیت او د هغې مسلې وضاحت پکې وشي نو مخکې د دې نه چې موږ د سورة فاتحې ترجمه او تفسیر شروع کوو یو څه مسایل داسې دي چې هغه د قرآن عظیم الشان په رابطه باندې پیژندل پکار دي ځکه چې هغه ونه پیژندل شي او داسې د الحمد نه ته شروع وکړي نو بیا د قرآن عظیم الشان چې کوم هغه صحیح مقام دی او هغه کومه صحیح مرتبه چې ده نو د هغې په رابطه باندې بیا انسان سم نه پوهېږي نو یو څه ټکي به نن انشاءالله د سورة فاتحې د شروع کولو نه مخکې ووایو چې د قرآن په حقیقت باندې خپل ځان پوه کړو چې زموږ مخې ته دا کوم کتاب پروت دی دا د نورو کتابونو په شان کتاب دی که نه د دې کوم خاص مقام دی کومه خاص مرتبه ده نو د دې نه به بحث کوو نو اولنۍ خبره خو دا چې دا قرآن چې زموږ مخې ته پروت دی دا څه شی دی دا کوم قسم کتاب دی نو اولنۍ خبره دا ده چې دا د الله کلام دی دا الله خبرې دي ښه دا د الله خبرې دي ګوره هر کتاب چې څوک لیکي دا د هغه خبرې یا یې په خپله باندې یو څه شی ولیکي یا یې د نورو خلکو نه نقل کړي خو دا زموږ مخې ته چې کوم کتاب پروت دی نو په دې کې د چا خبرې دي د الله خبرې دي کلام الله دا د الله خبرې دي او دا خبرې
څنګه موږ ته را رسېدلي دي؟ المنزل علی الرسول صلی الله علیه وسلم، دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې د برنه راغلي دي. د کوم ځای نه راغلي؟ د برنه، یعنی د اسمان نه، د الله د خوانه راغلي دي. څنګه راغلي؟ داغه په زړه کې اچول شوي دي، یا که الله ور سره خبرې کړي؟ نه، د جبرائیل امین په وسیله باندې راغلي. الله متعال جبرائیل امین ته دا کلام اوروله ده چې دا ویسا او محمد صلی الله علیه وسلم ته واوروه. نو جبرائیل امین راغله ده او د کمی او د زیاتی نه بغیر ام هغه د الله خبرې کټ مټ چاته رسولي؟ نبی علیه السلام ته رسولي. نه پکې د یو زور او زیر تغییر راوسته، نه پکې د کومې کلمې تغییر راوسته، نه پکې کومه کلمه د ځان نه زیاته کړې ده او نه پکې کومه کلمه کمه کړې ده، بلکې پورا هغه الله نه چې څنګه اورېدلې دي ام هغه شان دا خبرې نبی علیه السلام ته را رسېدلي او بیا موږ ته راغلي. او نبی علیه السلام چې کله دا خبرې به زده کړې دي نو بیا امر کړو چې دا ولیکئ المکتوب فی المصاحف، بیا په کاغذونو کې لیکل شوي. نو اوس خو زموږ مخې ته په کاغذونو کې پرتې دي که نه؟ خو د نبی علیه السلام په زمانه کې خو د کاغذونو بندوبست ډېر نه و، نو څه به کاغذونه او څه به د کجورو د خرماو پټې وي او څه به ورقې وي، پاڼې به وي، څه به اډوکي وو. دا د ولي د اډوکي چې دي د اوښانو او د نورو حیواناتو هغه پلنې په هغې به یې لیکه، یا به په نرمو نرمو د پلنې تیږې چې دي، کاڼې چې دي، په هغې به لیکل کېده. نو په مختلفو شیانو کې به نبی علیه السلام امر کو چې دا ولیکئ. نو نبی علیه السلام خو په خپل باندې لیکل نشو کولی، خو نور صحابه ته به ویل، لکه ابی ابن کعب شو، زید ابن ثابت شو رضی الله عنهم اجمعین. او بیا دغه خبرې چې دی او دا کتاب چې دی دا موږ ته پرله پسې را رسېدلی دی په متواتر شکل. پر متواتر دی ته وایي چې په هر زمانه کې دومره خلکو دا خبره تا ته نقل کړي چې هغه عمره خلک په دروغ باندې راوځي کېږي نه. ګورئ د نبی علیه السلام نه واخلو تر اوسنۍ زمانې پورې په میلیونونو خلک، په میلیونونو، په لکونو نه، په میلیونونو خلک دا قرآن چې دا تکراري په یادو باندې ورته یادي. په اوسنۍ زمانه کې چې تاسو وګورئ نو 1.1 میلیارده مسلمانان په دنیا کې ژوند کوي، او په دې کې تقریبا 15 کاله مخکې چې کومه احصایه وه نو د 12 میلیونو نه زیاتو خلکو ته قرآن کریم حفظ و. نو اوس دا تعداد به ډېر زیات شوی. دومره خلکو ته قرآن هغه په یادو باندې یاد دی ښه. او د هغې نه علاوه چې دا وخت په وخت باندې نوي نوي چاپونه راوځي، د هغې دپاره مستقل ځان ته د چاپ خونې جوړېږي چې هغه بل کار نه کوي بغیر د قرآن کریم د اشاعت نه او د قرآن کریم د چاپ کولو نه. نو په دې شکل باندې موږ ته را رسېدلی دی. نو هېڅ تغییر او د تبدیل امکان پکې نشته، هېڅ شوبه پکې نشته. نو دا قرآن دی ښه. دا قرآن تعریف شي. د دې قرآن کریم ډېر صفتونه دي او نومونه هم ډېر دي. یو صفت یې دا چې دا د الله کلام دی، لکه مخکې چې موږ خبرې وکړې چې دا څه شی دی؟ کلام الله دی، د الله خبرې دي. بل صفت یې دا چې دا قرآن دی، نوم هم دی او صفت هم دی، ځکه ډېر لوستل کېږي ښه. قرآن هغه شي ته ویل کېږي چې هغه ډېر لوستل کېږي، او په مخ د ځمکه باندې د قرآن نه بل کتاب ډېر لوستل کېږي نه، ډېر چې لوستل کېږي هغه دا قرآن دی، دا د الله کلام دی. او بل دار چې دا په ډېره واضحه عربی باندې لیکل شوی دی. او بل دار چې دا معجز کتاب دی. معجز په دې معنی باندې چې داسې کتاب هیڅوک نشي جوړولی. د دې کتاب جوړول خلاصه کې چې د دې په شان یو صورت چې دی، یو صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، دا په ټولو صورتونو کې وړوکی صورت دی. د دې په شان یو صورت هم څوک جوړولی نشي. دا انسانان او پیریان که راجمع شي هم د دې په شان کلام راوړی نشي. نو دا دومره معجز کتاب دی. دا قرآن چې دی د دې موضوع څه شی دی، یعنی د څه شي نه باس کوي. دا خو دومره غټ کتاب دی، دا د څه شي نه باس کوي؟ نو اصل دا د انسان نه باس کوي. د دې اساسي موضوع څه شی ده؟ انسان دی. یعنی دا د انسان د پاره راغلی، دا د بل چا د پاره نه دی راغلی. اصل کې د انسان د پاره راغلی دی،
او په انسان باندې نازل شوی. خدا پیریان چې دي دا د قرآن عظیم الشان په تابعدارۍ کې بیا د انسان تابع دي کنه. اصل مقصدی هغه مقصودی شی په دې قرآن باندې هغه انسان دی. نو د دې هغه موضوع چې دا هغه انسان دی چې د انسان د پاره راغله ده. ولی راغله؟ حکمت یې څه ده؟ هغه غرض او مقصد یې څه ده؟ نو هغه هدایت ده، لارښوونه ده. هدى للمتقین، دا لارښوون کې ده متقیانو ته، ټول مخلوقاتو ته او پیریانو ته هدایت کوون کې ده د دې دپاره چې په دنیا او آخرت کې ورته کامیابی ور په برخه شي. چې څوک د دې قرآن په هدایت باندې عمل وکړي نو الله متعالی په دنیا کې هم کامیابی او په آخرت کې هم کامیابی. نو دا د دې قرآن عظیم الشان د نزول حکمت شه. د دې قرآن عظیم الشان کې 114 سورتونه دي. څو سورتونه دي؟ 114 سورتونه. دا سورت مطلب دا ده چې یو سپر کې یو فصل چې ورته ویل کېږي. نو دا 114 سورتونه شوي دا په مدینه منوره کې. او د دې قرآن کریم ټول آیتونه چې دي هغه 6210 آیتونه دي. منګه مشهور وایو چې قرآن څو آیتونه دي؟ 6200 هغه سي مشهور شوی. تحقیق دا ده چې 6210 آیتونه دي. د سورتونو د آیتونو په تعداد کې اختلاف شته. څوک وایي ډېر دي، څوک وایي کم دي، څوک دغه عدد هم وایي کوم چې مشهور ده. دا ولې؟ دا ځکه چې ځینو ځایونو کې وقف نو هلته ځینې علما وایي چې دلته آیت ده او ځینې علما وایي چې دلته آیت نشته. نو په هغې وجه باندې دا تعداد زیات شوی او کم شوی دی. خو تحقیق دا دی چې دغه 6210 آیتونه. زه تاسو ته یو مثال در کومه. منګه سورت فاتحه وایو کنه الحمدلله رب العالمین. په دې کې څو آیتونه دي؟ په دې کې 7 آیتونه دي. نو په دې کې 7 آیتونه څنګه دي؟ ګورئ ځینې علما چې ده بسم الله هم د دې صورت نه حسابوي. بسم الله هم د دې صورت نه حسابوي. نو الته چې بسم الله الرحمن الرحیم یو آیت شي نو بیا به ته چې دغه یو آیت شو نو بیا خو ټول 8 آیتونه راځي که نه؟ او په اتفاق باندې 7 آیتونه دي. نو په انعمت علیهم دا ځای چې ده ځینې علما چې بسم الله پکې آیت شي مستقل آیت نو بیا په دې کې آیت نشته. بیا انعمت علیهم کې آیت نشته نو غیر المغضوب علیهم هم نسبه مستقیم ځای. که تاسو وګورئ الته ګوره پوره آیت لیکل شوی نه ده. لاندې دا 15 چې لیکل شوي دي دا واړه 15 د پاسه په لام ده که نه؟ د دې لاندې وړوکی لیکل شوی 6. دا اختلاف ته اشاره ده چې ځینې علما وایي دلته آیت شته او ځینې علما وایي دلته آیت نشته ده. نو څوک چې وایي چې بسم الله آیت ده نو هغه دلته به آیت نه مني و دلته آیت نشته. او زمنګ او ستاسو چې موږ الحمد نو شروع کوو نو بیا په دغه ځای کې آیت شته، په دغه ځای کې آیت شته. نو دا آیاتونه په دغه وجه باندې کله کله تعداد چې ده هغه کمیږي او زیاتیږي. د نورو مسائلو نه به تیر شو. یوه مسله چې هغه مهمه ده هغه دا ده چې دا قرآن عظیم الشان چې د الله د خوا نه نازل شوی دی. نو مخکې خو موږ وویل چې د چا په وسیله راغلی؟ د جبرائیل علیه السلام په وسیله باندې. دا قرآن کریم 3 ځل نازل شوی دی. څو ځل نازل شوی؟ 3 ځل نازل شوی. یو ځل چې دی د الله د علم نه لوح محفوظ ته نازل شوی دی. دا خو دا ټول هر څه خو د الله په علم کې دي. ما کان و ما لم یکن، څه چې شوي دي او څه چې راتلونکي دا ټول د چا په علم کې دي؟ د الله په علم کې دي. نو دا قرآن عظیم الشان هم د الله په علم کې وو چې زبا په آخري پیغمبر باندې دا کتاب نازلومه، د تورات او د انجیل او د زبور نه وروسته به دا کتاب نازلوم. نو دا خو د الله په علم کې وو لکه د نورو شیانو علم چې د الله سره ده. نو چې کله الله متعال قلم ته امر وکړه، قلم چې پیدا که قلم نون والقلم وما یسطرون، قلم چې پیدا که نو الله متعال ورته وویل چې ولیکه. نو قلم ورته وویل چې څه ولیکمه؟ نو ورته ویل چې څه چې شوي د هغه هم ولیکه مخکې ستا د پیدایش نه مخکې چې څه دي او چې وروسته چې ته را روان دي هغه هم ولیکه. نو دا ټول شی نه چې ولیکل شو نو په هغې کې دا قرآن هم ولیکل شو، په هغې کې دا قرآن هم ولیکل شو. نو دا د الله د علم نه راغی چرته نازل شو؟ لوح محفوظ ته.
دوهم ځل چې دا نازل شوی دی نو کله چې نبی علیه السلام وخت را نږدې شو او د دې قرآن د نزول وخت نږدې شو نو دا قرآن مکمل په ځان له شکل کې د لوح محفوظ نه نازل شو بیت العزت ته. بیت العزت څه شی دی؟ بیت العزت په د اولنی اسمان کې دا کم چې د دنیا اسمان ورته ویل کېږي، یعنې دا موږ چې کوم اسمان یې اسمان نو خو ودي که نه، خو د اولنی اسمان چې دی ویل کېږي چې د دې بیت الله په برابرۍ باندې کوم ځای کې چې بیت الله شریف دی د دې په برابرۍ باندې په د اول اسمان کې همداسې یو ځای دی چې هغې ته بیت العزت وایي او هغه د هغې نه فرشتې طواف کوي، فرشتې او ویل کېږي چې دومره فرشتې د هغې نه طواف کوي چې هره ورځ د هغې نه 80,000 فرشتې طواف وکړي، نو چې یو ځل څوک طواف وکړي نو د قیامت پورې به هغې نوبت نه راځي، یعنې دومره د فرشتو تعداد دومره زیات دی. نو دغه د فرشتو کومه د طواف ځای چې دی بیت العزت هلته دا قرآن را نازل شو او هلته کېښودی شو. دا ولې؟ دا دې خبرې ته اشاره وه چې آخري پیغمبر راتلونکی دی، را نږدې شوی دی او دا کتاب چې بچا نازلیږي هغه هم راتلونکی دی. نو دا د دې دپاره فرشتو ته یوه خبره وه. او دریم ځل بیا د جبرائیل په وسیله باندې چاته نازل شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په څو کاله کې؟ په 30 کاله کې. ښه، هغه د لوح محفوظ نه چې کله نازل شوی دی هغه هم د لیلة القدر شپه وه. هغه کومه شپه وه؟ د لیلة القدر شپه وه، خو هغه ټول په یو ځل نازل شو. او چې کله نبی علیه السلام ته نازلېدل شروع کېده نو شروع شوی په کومه شپه باندې ده؟ په لیلة القدر باندې ده، یعنی شروع یې د هغې نه شوې ده، شروع یې د هغې نه شوې. بیا خو په 30 کاله کې وخت په وخت باندې لږ او ډېر هغه په نبی علیه السلام باندې نازل شوی ده. او چې څرنګه به نازل شو نو که پوښتنه درنه وشي چې د قرآن کریم لومړی حافظ څوک دی په انسانانو کې؟ تاسو ورڅه وایې؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام به یاد که خاص سمدستی به دغه یاد شه، څنګه چې به وحی وشو نو دغه به یاد شه. او چې کله به چې نازل به شو نو بیا به نبی علیه السلام یو چا ته وویل چې پلانکي راشه او دا کوم آیاتونه چې نازل شوي دي دا د پلانکي آیاتونو نه وروسته ولیکه. هغه مخکینی آیاتونه چې د چرته لیکلي وو د هغې نه وروسته دا ولیکه په پلانکي صورت کې. نو د صورتونو نومونه معلومو او ترتیب هم دا معلومو. نو په دې طریقه باندې ټول قرآن کریم چې دی دا اول د نبی علیه السلام په سینه کې محفوظ شو، د هغې نه وروسته ولیکل شو او بیا صحابه کرام هم یاد که، بیا صحابه کرام هم یاد که. دا اولنی هغه جمع وه یا جمع کېدل د قرآنو. دا قرآن کریم چې دی دا خو اول کې دا عرب خو د قرآن سره ناشنا و، اگر چې د هغو ژبه خو عربي وه، خو لکه دا زموږ پښتانه چې موږ مختلفې لهجې لرو که نه، اوس موږ د ننګرهار خلک یا د کونړ خلک یو شان خبرې کوي، بیا داسې چې لاړ شي د خوست خلک چې پښتو وایي خو بل شان پښتو وایي که نه، بیا چې قندهار ته لاړ شي نو د قندهار خلک ځان ته قسم پښتو وایي، د میدان وردګو خلک ځان ته پښتو وایي. نو چې موږ کله هلته لاړ شو نو خلک موږ پېژني چې دا د مشرقي نه راغلی دی، او ته څوک چې د خوست نه راشي موږ وایو چې دا خوستی دی، دا قندهاري دی موږ پېژنو. نو زموږ په ژبه باندې هغو خبرې نشي کولی او موږ د هغو په ژبه باندې خبر نشي کولی، حالانکه یو شان پښتو ده. داسې د وزیرستان ته چې لاړ شي بنولکي مروت ته د هغو په پښتو باندې بیا موږ بیخي پوهېږو نه سره دېر چې پښتو ده. نو په دې عربو کې همداسې لهجې وي، یو د قریشو لهجه وه، یو د بنو حذیل لهجه وه، یو د بل چا وه. نو دې خلکو ته د مختلفو قومونو ته په دې عربي باندې یا په دې لهجه باندې خبرې کول سختو. نو الله تعالی اجازه ورکړه چې نازل شوی خو د قریشو په لهجه دی که نه، په نبی علیه السلام قریشي و، خو اجازه ورکړل شوه چې قرآن به لولی هم په دې شکل، خو هر څوک یې په خپله لهجه باندې اړولی شي، په خپله لهجه ویلی شي، کلمات به نه بدلی خو خپله لهجه باندې ویلی شي، د هغې کلمه چې هغه همدغه معنا ورکوي. نو په دې وجه باندې اووه لهجې وي، عموما اووه لهجې په عربو کې، په هغې باندې به خلکو قرآن لوسته، قرآن به لوسته. او بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شه او د هغې په خلافت کې یو جنگ وشه د یمامه په نوم باندې، یمامه
دا د یمامه جنگ دسې و چې دا مسیلمه کذاب په نوم باندې وسړی هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې چې زه پیغمبر یم. نو بیا ابوبکر صدیق د هغې په ضد باندې قیام وکړ، ورغی هغه جنگ چې وشو دا د بنو حنیفه په نوم باندې و قبیله و د هغې خلک و، په دې کې 80 قاریان شهیدان شو. څو قاریان؟ 80 قاریان شهیدان شو. نو عمر فاروق رضی الله عنه ابوبکر صدیق ته راغی چې دا هره ورځ چې په جنګونو کې دومره خلک شهیدانېږي او قرآن کریم داسې په ترتیب باندې لیکل شوی هم نه دی، ځکه چې څه په کاغذونو کې او څه په اډوکو کې او څه په د کجورو په پوستکو او په پاڼو، نو د دې ضایع کېدو خطره خو وه که نه؟ نو سبا ته به دا ضایع شوی او قاریان به هم ټول شهیدان شوي، هسې نه چې دا قرآن ضایع شي. نو راځه داسې کار کوو چې دا په یو کتاب کې راغونډو، په یو مصحف کې په کاغذونو کې سم لیکو راغونډوي. نو ابوبکر صدیق ورته اول وویل چې عمره تېر شه د دې خبر نه، پیغمبر دا کار نه دی کړی، نو زه څنګه وکړم؟ که دا کار ښه کار وی خو پیغمبر به په یو کتاب کې لیکلی وی. نو هغې ورته وویل چې ګوره هلته خو پیغمبر خو ژوندی و او هلته بار د وحی راتلو چانس خو و که نه چې پیغمبر ژوندی دی نو وحی به راځي. نو په دې وجه باندې د کتاب د تکمیلېدو هغه مسله پکې نه، اوس خو پیغمبر تللی او دا قرآن بالکل مکمل شوی دی، نو اوس خو پکې زیاتی کمی نه کېږي. نو راځه چې په هغه ترتیب باندې چې پیغمبر علیه السلام امر کړی چې دا آیت دغه ځای کې ولیکئ، دا آیت پلانکي صورت کې ولیکئ، د دې نه وروسته مخکې کوي، نو راځه په هغه ترتیب باندې به په یو کتاب کې ولیکو، په یو مصحف کې. بس په دې ډېر زیات مناقشه وشوه خو آخر راضي شو. آخر ابوبکر صدیق په دې باندې راضي شو او بیا زید بن ثابت رضی الله عنه چې قریشي صحابي او ډېر نوی ځوان هم او لیکوال هم ښه پوخ، هغې ته وویل چې دا کار به ته په غاړه باندې اخلې، ته به په غاړه باندې اخلې. نو هغې وویل چې دا کار خو زه نشم کولی، دا خو ډېر ګران کار دی. زید بن ثابت وایي که چېرته دې ابوبکر صدیق او عمر ما ته ویلی وه چې دا غر د دې ځای نه ویسه دی بل ځای ته، دا راته اسان و، خو دا کار راته ډېر سخت و، ځکه چې دا دومره مسؤلیت څوک په غاړه باندې اخلي؟ خو د الله کلام دی، که لږ پکې ښکته پورته وشي. خو هغه چې آخر قانع شو نو بیا یې شروع وکړه او ویلي و چې دوه شاهدان، دو شاهدانو مطلب دا چې ام به لیکلی راوړي او ام به یادي، چې یاد هم وي او لیکلی هم وي. نو دا که چا راوړ بیا به قبله او په دې شکل باندې یو کتاب برابر شو چې هغې ته مصحف الامام وی، یعنی دا هغه اساسي کتاب و قرآن په هغه شکل کې ولیکل شو. او دا بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره او بیا د هغې نه وروسته د ام المؤمنین حفصې رضی الله عنها سره دا کتاب موجود و. د دې نه وروسته چې بیا کله د عثمان رضی الله عنه زمانه چې راورسېده، د عثمان رضی الله عنه خلیفه شو، نو د هغې په زمانه کې دا جنګونه ډېر پراخه شو، د عربي جزیرې نه ووتل او د آذربایجان او ارمینیا افغانستان پورې صحابه کرام راله. نو په هغې کې خو بیا یوازې عرب نه و که نه، هغې کې خو د عجم هم ډېر خلک و، د عراق پکې و، د مصر پکې و، مختلف خلک پکې و. نو چا چې به قرآن څنګه اورېدلی و هماغه شان ورته یاد و. نو چا به د یو لهجې واله نه اورېدلی و هغې به یو شان وی، چا به د بل نه اورېدلی و هغه به یو شان وی. نو مخکیني خلک په حکمت باندې پوه وو چې یاره دا ولې دا خلک مختلف لهجو باندې وی. خو دا چا چې څوک چې عجم او عرب نه و نو هغه خو بیا دې قصې سره بلد نه و. نو په ارمینیا کې یو جنګ و او هلته مختلف صحابه و، مختلف خلک هم و، نو قریب و چې هلته جنګ وشي، ځکه چې امام مخکې شو هغه یوه لهجه باندې تلاوت وکړه، وروسته چې کوم خلک ولاړو هغه د دې سره اشنا نه و، بس په جنګ شو. چې په جنگ باندې شو نو په دې جنگ کې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه السلام رازدارو. نو د عثمان غنی ته ورغه د جنگ نو ورسته ورته وی چې د رسول الله خلیفہ او امیر المؤمنین دا خلق د محمد صلی الله علیه وسلم د امت چې دا رئیسار کا د سینه چې سباله د دې نه غره فتنه جوړه شي، څوک به قرآن یو شان وایي، څوک به بل شان وایي، او د سینه چې جنگونه په دې باندې ونخلي. نو دا ټول خلق په یو قرائت باندې راجمع کا چې د دې نه وروسته به ټول خلق یو شان قرآن لولي په یوه لهجه باندې چې هغه د قریشو لهجه ده. نو عثمان رضی الله عنه دا خبره خوښه وګڼله او بیا یې زید بن ثابت په دې باندې مکلف کو او یو دوه انصاري صحابیان ورسره وو او ورته ویل چې هغه قرآن به راواخلی کم چې د حبسې سره پروت و چې لیکلی شوی و د ابوبکر صدیق په وخت کې، او د هغې نه به هغه نورې لهجې لرې کوي او صرف د قریشو په لهجه باندې مرتب کوي. او بیا دا اوس چې کوم قرآن کریم زمونږ استاسو مخې ته پروت دی نو دا هغه د قریشو لهجه ده. د قرآن عظیم الشان اداب خدا دی چې یو به اخلاص کوي،
منګه چې دادل در درس کوو په اخلاص باندې به کوي دا د دې لپاره نه چې زموږ علم زیات شي علم هم پکې هدف د خو اصل شی عمل له د الله د رضا لپاره ځکه چې قران کریم په هر حرف باندې الله لاس نه کوي ور کوي نو دا چې څوک اور یو څوک وي نو اخلاص وبکې کوي بل خبره دا ده چې ځان کې بدا شعور پیدا کوي چې دا د الله فضل له دا د الله فضل له چې مونږ هغه د الله کلام د څوک شته چې مونږ د الله کلام اوري یا د الله تعالی کلام مونږ ته وایي نو دا شعور په ځان کې پیدا کوي دا احساس په ځان کې پیدا کوي چې مونږ سره الله خبرې کوي مونږ سره د الله تعالی خبرې کوي ځکه چې د الله تعالی د کلام دومره بهتري ده لکه څنګه چې د الله تعالی غورواله په مخلوق باندې ده بل دا د عمل په اراده باندې به ورته وخت دی چې چې کوم حکم واورما نو په دې باندې بس کوم په دې باندې با عمل کوما زکه چې یو سړی عمل نه کوي او علم ورسره نو دا خو بیا گمراهی ده کنه تقوا بزن کې پیدا کوي او فکر او سوچ با د دې په آیاتونو کې کوي نو الله متعال د موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او ان شاء الله د سبانه بیا سورته فاتحه باندې شروع کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين